نن غواړو د مثبت فکر کولو په تړاو خبرې وکړو. طبعا مثبت فکر درلودل، مثبت بینه اوسېدل، هغه انسانان چې همیشه مثبت فکر کوي او مثبت بینه اوسېږي، هغوی د ژوند په مختلفو بودونو، مختلفو اړخونو کې کولی شي په ښه توګه پرمختګ وکړي، ذهنا، روحا او جسما د ارامۍ احساس کوي. اما کله مو په دې فکر کړی دی چې دغه مثبت فکر څنګه کولی شو؟ هغه کسان چې منفي ګرا وي او منفي بینه وي، هغوی څنګه کولی شي چې له دغه عمله واوړي او بالاخره مثبت بینه اوسي، مثبت فکر ولري؟ نن په همدې لارو چارو باندې خبرې کوو. ګورئ، مثبت فکر کول ستاسو په ژوند کې د ستر مثبت بدلون لامل کیږي. دا له یاده مه وباسئ. هغه د کسان چې مثبت فکر کوي، همیشه د هغوی په ژوند کې مثبت لوی بدلونونه رامنځته کیږي. د خوشبینۍ لید رامنځته کولی شي ستاسو سلامتیا جسما او روحا تقویه کړي، لکه څنګه مې چې مخکې مرته اشاره وکړه. مګر ګورئ، ځینې وخت یو ډول خاص شرایط په ژوند کې رامنځته کیږي چې د مثبت فکر کولو د لرلید ساتل ګرانوي او ډیر سخت تمامیږي. ځینې وخت داسې شرایط رامنځته کیږي. هغه کسان چې مثبت بینه یا مثبت ګرا له داسې ستونزو سره حتما مخامخ شوي دي. په دغسې سختو شرایطو کې کومې لارې چارې چې اوس زه غواړم تاسو سره شریکې کړم، تاسو سره مرسته کولی شي چې مثلا تاسو په هغه سختو لارو چارو، هغه سختو شرایطو کې تاسو کولی شي له دغو لارو چارو نه استفاده وکړئ او بالاخره ځان مثبت بینه کړئ، مثبت فکر وکړئ. ګورئ، کله چې تاسو په دغه سختو شرایطو کې قرار پیدا کوئ یا تاسو په دغه سختو شرایطو کې ودرېږئ، د مثبت فکر کولو لپاره ګام اوچت کړئ چې ستاسو د دوهم طبیعت په څیر وده وکړي او تاسو به ډېرې ګټې هم وکړئ که چېرې تاسو په دغه شرایطو کې مثبت فکر وکړئ. دلته غواړم ستاسو لپاره د هغو 10 لارو یادونه وکړم چې د مثبت فکر کولو لپاره تاسو ته لاره اسانوي. لومړی دا چې د هغو خلکو سره خپل وخت ضایع کړئ چې تل مثبت فکر کوي. که چیرې له هغو خلکو سره ډیر وخت ضایع کړئ چې تل شکایت کوي، نو دا ډول خلک به تاسو فکرا معاصره کړي او د هغوی منفي افکار به تاسو بالاخره له منځه یوسي. یعنی که تاسو د منفي ګرا هغه کسانو سره چې هغوی همیشه منفي فکر لري، تاسو کینئ یا ورنه کومه برخه کې مشوره واخلئ، هغه منفي او پوچ افکار به بالاخره تاسو له منځه یوسي چې هغه کس نه یې اورئ، ځکه هغه منفي افکار ستاسو ذهن محاصره کوي او ذهن چې محاصره شي، طبعا بیا انسان هېڅکله نه پرېږدي چې مثبت فکر وکړي یا مثبت فکر لور ته ګام اوچت کړي. نو همیشه خپل وخت کوشش په دې مه کوئ چې د منفي ګرا خلکو سره یې ضایع کړئ. یعنی په دې معنا چې تاسو باید له هغو خلکو او دوستانو سره ډیر وخت ضایع کړئ او ورسره ناسته ولاړه ولرئ چې کوم تل مثبت فکر کوي او مثبت کارونه دغه کسان همیشه سر ته رسوي. له دغسې کسانو سره باید تاسو وخت ضایع کړئ. نو دا به د دې باعث شي چې ستاسو فکر او عادتونه به هم تل مثبت بینه وي. نو له دې نه داسې ښکاري چې تاسو باید له هغو خلکو او دوستانو سره ډېر وخت ضایع کړئ او ورسره ناسته ولاړه وکړئ چې تل مثبت فکر لري او مثبت کارونه سرته رسوي. دا مستقیما ستاسو په ذهن باندې مثبت تاثیرات اچوي. هغه کسان چې مثبت بینه وي او مثبت فکر لري، نو دا به د دې باعث شي چې ستاسو فکر او عادتونه به هم تل مثبت بینه وي او مثبت فکر کولو ته به هڅیږي. بله مسله دوستانو هغه دا چې د خپل کړو وړو چلن یا سلوک تاسو باید مسؤلیت په غاړه واخلئ. کله چې په ژوند کې تاسو د ستونزو یا د سختیو سره مخامخ کیږئ، نو د قرباني ورکولو رول مه ادا کوئ چې تاسو قرباني ورکړئ. د خپل د کړنو مسؤلیت اخیستل کولی شي ستاسو سره مرسته وکړي چې له خپلو غلطیو څخه زده کړه وکړئ، چې دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نورو په هکله د مناسب تور لګولو څخه ډډه وکړئ، یا هم د نورو په مقابل کې د غیر عادلانه پریکړو کولو څخه ډډه وکړئ. ګورئ، کله چې یو انسان د خپلو کړو وړو مسؤلیت په غاړه اخلي، دا ورو ورو انسان دې ته سوق کوي چې مثبت بینه اوسیږي.
یعنې دغه خپلې کړنې سلوک او رفتار که چېرته موږ د نورو په غاړه واچوو طبعا او د طبیعي خبره ده چې موږ ورو ورو د منفي خواته بیایي. مثبت بینی یا مثبتګرایي زموږ په ذهن کې له منځه وړي. همیشه کوشش په دې کوئ چې د خپلو کړو وړو د خپلو حرکاتو مسؤلیت خپله په غاړه اخلئ. البته یو ښه توصیه ده هغه دوستانو ته چې همیشه دوی کوشش په دې کوي چې مثبت فکر ولري. درېیمه مسله په ټولنه او ټولنیزو مسایلو کې ونډه واخلئ. ګورئ که غواړئ تاسو مثبت فکر ولرئ همیشه کوشش په دې کوئ چې په ټولنه او ټولنیزو مسایلو کې تاسو باید پراخه ونډه ولرئ. دغه څه په اړه د ښه احساس کولو یوه غوره لاره چې تاسو یې له هغه باندې تمرکز کول دي چې تاسو یې ورکوئ. یعنی که چېرې تاسو په ټولنه او ټولنیزو مسایلو کې تاسو ونډه اخلئ د یو څه په اړه چې تاسو ښه احساس یو چاته ورکوئ یا یوه غوره لارې چې تاسو پیدا کوئ ستاسو ذهن په دغه مسایلو باندې تمرکز کوي. یعنې په ټولنیزو مسایلو په ټولنه کې د خلکو په ستونزو ګورئ دلته زه درته اوس یوه مسله بله وایم. مثلا په ټولنه کې او ټولنیزو مسایلو کې له خلکو سره مرسته کول دا په خپله تاسو سره مرسته کوي چې تاسو مثبت بینه اوسئ. یا هم خلکو ته د نیکې مشورې ورکول د ژوند کولو د اسانتیاو په اړه او د ژوند د پرمختګونو په اړه له خلکو سره مرستې وکړئ. یا هم په مختلفو ډولونو خپل ځان په داوطلبانه توګه ټولنې ته وسپارئ. یا هم ګورئ که تاسو د نورو سره مرسته وکړئ تاسو ته به په دې ډول یو نوی لیدلوری درکړي. دغه د نورو سره مرسته کول یو نوی لیدلوری دی، یو نوی تجربه ده چې تاسو به کوئ او تاسو سره به د مثبت فکر کولو کې ډیره خورا زیاته مرسته وکړي. ګورئ که موږ په ټولنه کې یو طبعا انسان یا ټولنیز موجود دی چې نشي کولی پرته له ټولنې ژوند وکړي. اما دلته بیا تر ټولو اساسي خبره ده چې موږ د ټولنې د وګړو سره ښې اړیکې ولرو. دا په دې معنی چې موږ د ټولنې د وګړو لاسنیوی وکړو، له هغوی سره مرسته وکړو. خپله مرسته کول یو نوی لیدلوری دی چې تاسو ته یې درکوي او د مثبت فکر کولو کې ډېره خورا زیاته مرسته هم له تاسو سره کولی شي. هغه کسان چې د ټولنې نه لرې وي یا هم په ټولنه کې ځان نه حسابوي یا هم که حسابوي هم په یو نحوه مسؤلیت په ټولنه کې نه اخلي، دا اوس مطمئن اوسئ چې هغوی د مثبت لید یې ډېر خورا زیات کمزوری دی. دلیل یې همدا دی موږ انسانان یو او همیشه باید د انسانیت له بشر سره په هر نوع چې کېږي خپله مرسته وکړو. ما یې تاسو ته مخکې مثالونه هم په ګوته کړل. قدرمنو اورېدونکو دا چې د خپرونې وخت مو کم دی او نشو کولی په دې تړاو لا ډېرې خبرې وکړو. دا چې موږ څنګه کولی شو مثبت بینه اوسو او مثبت فکر وکړو تر دې عنوان لاندې د نننۍ ورځې خپرونې وخت مو همدومره و. انشاءالله بله اونۍ کې به هم په نورو لارو چارو باندې خبرې کوو چې حتما له تاسو سره مرسته کوي چې تاسو به همیشه مثبت بینه او مثبت ګرا وئ. ښې شېبې.